अस्सलामुअलैकुम। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पाल 2022 मलगुरु BZTU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट शो ऑनलाइन अप्लाई नو دا ته اوس مکمل طریقه خیمه چې تاسو به د آنلاین اپلای څنګه کوئ سټپ بای سټپ دا مکمل پروسیجر خیمه ویډیو سره اخیر پورې وګورئ او چې چاته څه مسله ونه ماته واتس اپ باندې SMS کولای شي ان شاء الله زبر له مسله حل کوم نو دا طریقه به تاسو اوس خیمه چې به ریزرو سیټ باندې باندې ته اپلای څنګه کوئ مطلب د پارټ لپاره کې خپل ریزرو سیټس دي نو په دې کې ریزرو سیټس ورکوي په اډمیشن مختلف قسمه ډپارټمنټ به کې خې ډېرې او داسې په اوپن میرټ باندې به اپلای څنګه په سیلف باندې دا ټولې طریقې به تاسو خیمه او ریزرو سیټس هم پکې خصوصي دا د پارټ سټوډنټس لپاره نو پارټ سټوډنټس چې کوم دي دا خامخا دي ته اپلای وکړي ځکه چې سیټونه پکې ډېر دي ریزرو سیټس نو چې څوک کوم یو ډپارټمنټ ته اپلای کوي دې ته دا وکړي زه ته اوس طریقه خیمه چې موبایل باندې به تاسو دې ته اپلای څنګه کوئ د کور نه ښه اسانۍ سره به تاسو اپلای کولی شئ نو تاسو به یو براوزر اوپن کړئ ما کروم براوزر اوپن کړی دی دلته به تاسو ورکئ BZTU एडमिशन 2022 دا به سرچ کړئ دا چې سرچ کو دا ولنه یو چې کوم لینک دی په دې به کلیک وکړئ آنلاین ایډمیشن سیسټم BZTU ملتان په دې به کلیک وکړئ بیا به تاسو په دې کلیک وکړئ کلیک هیر فار آنلاین ایډمیشن سیسټم په دې به کلیک وکړئ په دې چې مو کو به ورسې کوزه راکوشئ کریټ نیو اکاونټ نیو کس چې ته اپلای دی ته کوي نو په دې به کلیک وکړئ دا سور چې کوم ښکاري اپلای ناو نیو یوزر په دې به کلیک وکړئ اپلای فار آی وانټ ټو اپلای ان په دې به کلیک وکړئ سلیکټ ون په دې به کلیک وکړئ دا د انډر ګریجویټ پروګرامز افټر انټرمیډیټ پارت 1 نو زه ته دا طریقه اوس ښیم اپلای څنګه کوئ او د MPhil لپاره هم شته د PhD ټولو ته کېږي طریقې سیم د دوم لپاره فرق نه زه اوس انډر ګریجویټ ټاکوم په دې به کلیک وکړئ بیا به تاسو په نیکسټ په دې به کلیک وکړئ په دې چې موږ بیا ورسې کوزه راکوشئ دلته به تاسو ورکئ CNIC د شناختي کارت نمبر دلته به تاسو ورکئ ډیټ اف برث چې کوم په DMCA کې دلته بیا کوزه تاسو ورکئ نیم نوم به ورکئ چې کوم په DMCA کې دلته به فادر نیم ورکئ دلته به تاسو جینډر ورکئ میل شو نیشنلټي پاکستانی دلته به تاسو پراوینس ورکئ ما ورته پاټه دلته به تاسو ډومیسایل ورکئ سلیکټ ډومیسایل باجوړ دلته شو ریلیجن مسلم دلته به ایډریس ورکئ چې کوم تاسو ایډریس وي دلته به تاسو ورکئ د موبایل نمبر چې کومې دا بره PTCL هم دی خو دا آپشنل دی دا سور سټار نشان چې ورته نه وي نو کو دا ورکوئ او که نه که چا یې ورې کوئ او که نه وي نو دلته به موبایل نمبر ورکئ دلته به تاسو ورکئ دلته د پلار موبایل نمبر دی ګارډین او دلته تاسو اپلیکنټ خپل هم چې کوم یې هغه ورکئ دلته به تاسو ورکئ د ایمیل اډرس چې کوم مې پرسنل دلته به تاسو ورکئ پلیس اف سټے ډیورنګ سټډي مطلب دا تاسو کوم ځای کې پاتې کېږئ سټډي دوران تاسو ورکئ اون هاوس یونیورسټي ادر پلیس نو یونیورسټي ما دا ورکو حافظ القرآن یس یا نو چې څوک حافظ القرآن یې هغه لپاره یس او چې نه یې هغه لپاره نو دلته به تاسو یو پکچر اپلوډ کړئ چوز فایل په دې به کلیک وکړئ بیا به دلته تاسو پکچر سلیکټ کړئ بیا ورسې کوزه راکوشئ دلته به ورکئ پرسن ټو بی انفارمډ ان ایمرجنسي مطلب دا داسې کس دا به کې تاسو ورکئ دا نوم او ایډرس هر څه چې دا ایمرجنسي کې به انفارم کوي مطلب دا د ورور دا به ورکئ یا د پلار هر څوک چې ورکوئ دغه ایډرس به ورکئ دلته به ولله د موبایل نمبر هغه ورکئ ډیشز به پکې نه وي دلته به اوس تاسو ورکئ میټریک د دې نه به شروع وکئ سلیکټ ډیګري دا به ورکئ تاسو میټریک بورډ نیم به تاسو ورکئ دې ځای کې
چې کوم بورډ نام کلی دا شو بیس ملاکن دلته به ایر ورکړئ چې کوم کې تاسو پاس کړي دلته به تاسو رول نمبر ورکړئ دلته به تاسو ټوټل مارکس ورکړئ اوبټین مارکس به دې کې ورکړئ چې څوم اغستی دې کې به تاسو ډیویژن ورکړئ دې کې به تاسو ګریډ ورکړئ دې کې به اوس تاسو ورکړئ FAFC ICS DCOM DBA A level or equivalent detail only part 1 marks تاسو به ورکړئ صرف only چې part 1 marks چې کومي ریزلټ خو نه دی آوټ شوی نو دا نو ځکه د part 1 marks به ورکوي select degree دا به ورکړئ تاسو چې کوم چا کلی به ورکړئ دلته شو FSC پری میډیکل چا چې کوم کلی ما دا ورکوي FSC کمپیوټر ساينس بورډ نوم به ورکړئ دلته چې کوم نام کلی دا شو exam pass in دا به ورکړئ annual دی یا سبلی چې کوم دا کلی year رول نمبر به ورکړئ دیس کې به اوبټین مارکس ورکړئ چې څوم اغستی ډیویژن به ورکړئ دلته به ګریډ دیس کې اوس یې ورکړي دا سبجیکټ الیکټیو سبجیکټ مطلب دا چې تاسو کوم ویلی به دیس کې ورکړئ سلیکټ سبجیکټ دا به ورکړئ چې کوم مین ویلی فار ایگزامپل ما دا راکړی دی ټوټل مارکس درې څوري سبجیکټ به ورکړئ درې 100 دي اوبټین مارکس به دې کې ورکړئ دا سلیکټ سبجیکټ 2 دا به راکړئ چې کوم تاسو ویلی مین سبجیکټ دلته به ټوټل مارکس ورکړئ دې کې به اوبټین مارکس ورکړئ الیکټیو سبجیکټ 3 دا به تاسو ورکړئ چې کوم تاسو ویلی مین سبجیکټ مطلب د بایولوژي شو ار یو چې دا بیلی دا به ورکړئ دې کې به ټوټل مارکس او په دې کې بیا هغه مارکس ورکړئ چې څوک کې تاسو اخیستی ایکیټ ټیسټ ډیټیل اف اویلیبل کو چرته ایکیټ ټیسټ هم ورکړی نو د دې به هم دا ورکړئ رول نمبر او ټیسټ ټوټل مارکس ټیسټ اوبټین مارکس ایکیټ ټیسټ ډیټ دا به ورکړئ کو چا ورکړي او کو نه می نو دغه د به ضرورت نه داري سیو اپلیکیشن په دې به کلیک وکړئ دا لري اوکے په دې به کلیک وکړئ Application for morning program will automatically be considered for evening program where offer مطلب د مارنینګ د پاره تاسو په اپلیکیشن دا کو نو دا اتوماتیکلی کنسیډر کیږي ایونینګ د پاره اپلیکیشن پروسیسینګ فی اف آر اس 1500 د پی اپلیکیشن میکسیمم اپ ټو 5 پروګرامز د 5 پروګرامز پورې وستا چې اپلای کوي د مین کیمپس لیا کیمپس دا مختلف قسمه دي کم کیمپس ته چې تاسو اپلای کوي هغه به سلیکټ کړئ مثال کې مین کیمپس کیمپس چې سلیکټ کو دا اوس به تراوړي مختلف قسمه پیډونه دا مای اپلایډ پروګرامز دا ډیر شي ډپارټمنټ په کې لري څوک چې کوم ته اپلای کوي دا ورکلي دي مختلف قسمه ډیر شي ډپارټمنټ په کې لري بی اس ماس کمیونیکیشن فار ایگزامپل زه دې دا کومه پارټ په کې په ریزرو سیټ باندې نو زه به دا مارکم دا اوپن میرټ کې الریډي سلیکټ دی زه مثال کې کومه په ریزرو سیټ باندې پارټ را چې کوم دی دا وسمه مارکو دا مختلف قسمه په کې دي ډیسیبل کینډیډیټ سپورټ سیټس چې کوم ته څوک دا کوي به مارکې ما د پاټه سیټ دا مارکو کو اوس به تاسو په دې اپشن کلیک وکړئ اپلای ناو په دې به کلیک وکړئ دا اوس وشو یو دا به کوزه اوس الریډي دا شوی 10 نمبر زه ولدا د راځم 10 نمبر واپس چې کوم 10 نمبر الریډي اپلای دا وشو بل به سلیکټ کړئ چې کوم خوخي فار ایگزامپل دا د بی اس ګرافیک ډیزاین زه دې ته اپلای کوم نو په دې به کلیک وکم په د پارټ اپ سیټ ریزرو په دې مې وکړو او به په اپلای نه په دې باندې په کلیک کوئ نو دې ته اوس دا اپلای وشي دوه شو و چې تاسو څو کوئ 15 باندې سیرا کوي ما دغه ته وکړه اپلای دې دوه ته اوس به زه په دې باندې کلیک وکم دا واپس ګورم دا د مای اپلایډ پروګرامز په دې به کلیک وکئ په دې چې موږ دا د دوه د ما کړی ده دا د اوپن میرټ سیټ او پاټه دا په دې دوه باندې وشو په دې دوه کوټو باندې اپلای مور دې باندې چې وکئ نورو ته هم کولی شئ تاسو به په دې باندې کلیک وکئ فینش اپلاینګ په دې به کلیک وکئ به اوکې دا کنفارم شو اوس به چالان جنریټ شي دا چالان جنریټ شو کو څوک الفالا چالان ایچ بی ایل چالان یو بی ایل چالان ان بی پی چالان چې کوم یو بینک چاته نږدې یا به ډاونلوډ کړئ فار ایگزامپل ما دا د ایچ بی ایل دا ډاونلوډ کو
فار ایگزامپل ما دا ایچ بی ال دا ډاونلوډ کو چې کوم چاته نږدې به ډاونلوډ کوي او هغه به جمع کوي دا چالان ما ډاونلوډ کو دا ټوټل 2500 روپۍ دي 1000 روپۍ د ټیسټ دي نو دا به جمع کوي په ایچ بی ال بینک چې چاته کم یو بینک نږدې هغه کې به جمع کوي د دې لاست ډیټ چې کوم دی د اپلای 29/7/2022 د دې نه مخکې تاسو اپلای وکړئ په ټایم باندې بیا به تاسو داسې چالو وکړئ چې اپلوډ چالان په دې به کلیک وکړئ چې کله هم دغه جمع کو ساین هر څه به یې لیکلی دلته به کله چې تاسو دغه چالان جمع کو روپۍ هر څه بیا به راشئ تاسو دا نوم او هر څه لیکل شوي شناختي کارډ نمبر بیا وکړئ په دې باندې کلیک سلیکټ بینک په دې به کلیک وکړئ چې کوم کې جمع کړي هغه به سلیکټ کړئ او دلته بیا ډیټ ورکړئ چې په کوم هم جمع کړي دلته اماونټ چې 100 روپۍ هم جمع کړي به ورکړئ او دې ځای کې چوز فایل په دې به کلیک وکړئ پکچر اف چالان دی نه به هم یو پکچر ایستلی دا چې تاسو ور اپلوډ کوئ په دغه به کلیک وکړئ او بیا تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ اپلوډ چالان دا به پرې ور اپلوډ کړئ ضرور صحیح ده دا به پرې ور اپلوډ کړئ چالان دا ډېر ضروري د اخیرنۍ لاست یو آپشن چې کوم دی ملګرو ماډرن ټیکنالوژي چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ چې آینده وخت کې زموږ ویډیو تاسو ته په ټایم باندې دررسي انشاءالله چې نور هم کوم اپلایانې راځي د یونیورسټۍ نو زه به ویډیوګانې کوم او هغه ریزرو سیټس دي داسې اپلایانې اوپن میرټ هر قسمه کوټۍ نو زه به پې اپلای کوم مکمل طریقه به تعقیب سټیپ بای سټیپ او که چاته څه مسله وي نو ما ته په واتساپ باندې SMS کولی شئ